زما دوسته ماته پوسټ راغلی په انګلیش کې، خو زه خو پرې پوهېږم نه، دې سره به زه څه کوم. سوچ کوم رښتیا ګوګل لینس چې دی هغه ډېر زیات ډېر د مضمون ډک اپلیکیشن دی. تصویر څوک ټرانسلیټ کولی شي، واقعا ټرانسلیټ کوي شي. ورک زه دا پوسټ په دې کې سره شیر کوم. هله دا خو دا ته واړو اردو ته واړو، خو په اردو خو زه نه پوهېږم یاره، چې ماته دا ووایه چې زه په غوږ وورم، زه بیا پوه شم. خیر په دې لیسن باندې هله لیسن هم پکې په لیسن به کلیک کړم. पैराग्राफ राइटिंग लफ्ज पैराग्राफ को यूनानी काम पासिव वनडे और ग्राफ एसेंट डॉट से आया है. एक पैराग्राफ एक कोलोन ट्यूनिसी अगरचे आमतौर पर वेन सेमेंस का एक ग्रुप होता है. हालांकि कभी कभार एक वार्डन या बंदशुदा कंपोजिशन में एक से ज्यादा सेफ. ها لکه دا ځاړو مې دغه ته یاره پښتو ته خو معلومه ځم چې پښتو ته واړو ما پښتو ته زړه مله ټایم نشته، ماته خو هم وایه. اوهو دا لینګویج خو په دې کې بالکل اویلیبل نه دی. خو خیر مړه زموږ دپاره ښه دی. السلام علیکم دوستانو تاسو چېرته داسې یو آپشن یا اپلیکیشن یا داسې نور څه پروګرام لیدلی دی چې تاسو ته شروع کړئ او د هغې رزلټ تاسو درکړي. یعنې تاسو په ګوګل کې مثال تاسو په ګوګل کې څه سرچ ورکوئ، څه خط ولیکئ او د هغې رزلټ تاسو ته درکړي، د هغې مطابق تاسو چې د خط لیکلی وي. نو آیا زه نن تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښیم چې تاسو به تصویر کیچ کوئ، تصویر به وباسئ او د هغې رزلټ به تاسو ته په سکندونو کې درکوي. او هغه اپلیکیشن چې دی هغه د ګوګل LLC نه ویریفاید دی، د هغې خپل اپلیکیشن دی، هغې ته ویل شي د هغې اپلیکیشن نوم دی ګوګل لینز. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته، پلی سټور نه بعد به ورکئ ګوګل لینز به ورکئ. نور هم بلا دي خو بل به تاسو مکمل نه ورکوئ، صحیح ده. بل به تاسو نه انسټالوئ ځکه چې تاسو ته د موبایل د هیکینګ خطره هم پکې نن سبا په دې اپلیکیشن کې پیدا شوې ده. تاسو به سرچ کړئ په ټاپ باندې به تاسو ته راشي ګوګل لینز. ګوګل LLC نه ویریفاید دی او 1 ملیون ریویوز دي او 1 بلین یوز دي. د دې 1 بلین یعنی عربونو کې د دې یوزرز دي. نو او که د دې مونږ څه ریویوز وګورو نو ریویوز هم د دې مونږ به ریویوز ته لاړ شو. د دې ریویوز چې دي هغه هم ډېر زیات دي. کومنټ پې خلکو داسې کړي دي چې مطلب 4.6 1 ملیون ریویوز دي، خو لکه دا نه چا پکې څه دغه نه دي کړی. نو تاسو دا لیدلی هم شئ، دا لیدلی دی چې یاره دې اوبو کې یو خط دې له تصویر وکاږو، نو دې چې څه رزلټ یا به سرچ یې ورکړي یا داسې نور څه ایګزیټ دی څه قسم دغه هغې ته به دغه درکړي. داسې څیزونه شته چې مونږ یې نه پېژنو. مثال په دې کې به اوس نیکسټ راشو، اوس دا مونږ نه پېژنو چې دا څه شی دی. مونږ ته چې وښکاري مونږ چې دا څه ګول غوندې دی، دا په منځ کې کورسۍ ده، نو مونږ ته به دې رزلټ راکړي، مونږ به په خپله پوه شو. ها بل دا چې دی دا اوس یو قسم چرمښکی ده، صحیح ده. دې له مونږ تصویر کیچ کو، تصویر ولې وکاږو، نو دې رزلټ به مونږ ته کته راکړي. دا مونږ انسټال کړو، ما سره الریډي انسټال دی، بیا به اوپن کړو. نو دې څه یوزز دي زه به اوس تاسو ته فار ایگزامپل داسې یو څیز ورکړم په ګوګل سرچ کې چې تاسو هم پیدا وي چې تاسو ته دې څه دغه میلاو شي. اوس زه ورکوم فار ایگزامپل دا بنګړي دی، صحیح ده. دا بنګړي ما په سرچ کې ورکړو، تصویر هم تاسو وکاږلی شئ. خو ما فار ایگزامپل ما صرف تاسو د ایگزامپل لپاره سرچ ورکړو بنګړو کې، او چې د لمحې ته وي بس په کیمرې باندې خالي کلیک واخله، په هغې باندې هم پوه شئ. دا اوس ما د بنګړو تصویر وکړو، دا مله په سکندونو کې د بنګړو دغه ماته راکړه چې یاره دا ټیګینګ شاپ او دا ملټي کلر دی راکړي، صحیح ده. او لیکلی دی چې بینګلز، صحیح ده بینګلز. نو تاسو مزید تاسو په دې کې ډېر ښکلي او که تصویر چېرې وکاږئ نو تاسو به را بیک شئ. دا کیمره ده، یا مثال دا کیمره ده ما سره، دا بره کیمره، په دې کیمرې باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته به چې څه دغه وي، څه پکچر وي، تاسو به څه له هم پکچر وکاږل غواړئ هغې له پکچر وکاږئ او بس د هغې رزلټ به تاسو ته په څه سیکنډس کې درکړي، صحیح ده. زه اوس ورکوم چې یاره ما له دې ټرانسلیشن هم پکې شته، زه وایم چې ما دې ټرانسلیشن وکړي، صحیح ده. زه اوس ځم ما ورکړو چې یاره زه به داسې ورکړم، ما دا ورکړو، صحیح ده. ما کا حق ما دا ورکړو په دغه کې په پکچر ما ورکړو، صحیح ده. زه یم چې دا د اردو نه انګلیش ته وړو، صحیح ده. نو ټرانسلیټ ویم اوس دوی وایي چې څه په وکړو، ته اورېدل غواړې که نه. زه وایم چې یاره زه اردو کې زه اورېدل غواړم، زه اورېدل غواړم. په دې لیسن به زه کلیک واخلم. A companion, may Allah be pleased with him, said, O Messenger of Allah. In a way, on such hot stones that if the meat was put on them, they would become kebabs. I have carried my mother on my neck for 6 miles. In the birth of Aslam, he has endured the shocks of value. Maybe one of them can be a revenge for the shocks. Takkeka. Net. نو زما دوستانو دا تاسو واورېدو او زه یم چې یاره دا دې ماته زه په اردو نه پوهېږم، په خط نه پوهېږم، دا دې ماته په دغه کې وشي، صحیح ده. زه اوس مثال داسې انګلیش ته پکې راسو، داسې انګلیش به راواخلم ستاسو لپاره چې یاره ماته د انګلیش پړاو کې او انګلیش ته راله اردو ته واړئ. نو زه به ورشم یاره دا خو د بل زبان دغه دی، خو خیر زه به یم چې یاره دا دی سپینش، دا سپینش دی، صحیح ده. هغې اټومیټک رواسو سپینش، او زه یم چې یاره دا دی اردو ته وړي. څه ته دې وړي؟ اردو ته دې وړي. نو زه به راشم اردو پکې په دې باندې ما کلیک واخیستو. اوس دې ماته اردو هم راواغسته، صحیح ده. ډېر زبردست اپلیکیشن دی، 1 بلین ډاونلوډ دی او استعمالي یې، صحیح ده. نو دا اوس تاسو دا اردو ته بس اټومیټکلی وړېدو، هر قسمه لینګویج وي په دې کې د هغې تصویر ورکړئ، تاسو ته به د هغې رزلټ په سیکنډس کې درکړي. دا اوس سپینش زبان دی، اټومیټک والا، ما ته پته هم نه وه، ما وایي چې انګلیش ہونا بل زبان دی. نو دوست وایي دل کو پیار کرتا ہے، گڈ نائٹ کہنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اسے حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت قیمتی ہے. شام بخیر، فیملی دوست، صحیح ده. زه یم چې یاره زه خو په ختم نه پوهېږم، ما له دې دا ووایي چې زه واورم نو زه به پوه شم. نو موږ به په لیسن باندې کلیک واخلو. दिल को प्यार करता है, गुड नाइट कहने की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो लोग इसे हासिल करते हैं उनके लिए ये बहुत कीमती है. शाम बखैर, फैमिली दोस्त, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे. هم لیدو چې یاره دا زبان واورېدو. نو دوستانو مونږ به لاړ شو ګوګل ته، مونږ به داسې یو بل پکچر ډاونلوډ کړو چې هغه مکمل مثال په طور چینیز. زه به یو چینیز پکچر په دې کې ورکړم، صحیح ده. چینیز
CHIN چاینا چاینا بورکم بس چاینا ورکو صحیح شو دی ماته چاینا ډایرکټ راوستو زه به ایمیجز ته ورشم صحیح ده په ایمیجز کې دا اوس دی ما دا راوستو داسې ور به کوم سره رایټینګ صحیح ده رایټینګ به ورکم صحیح ده ما رایټینګ ورکو اوس زه دې کې داسې څه مشکل ګورم کو تاسو چې ریوینې تاسو چې دا لاسې دي صحیح ده سړی اریان شي زه به تاسو داسې یو مزید یو دغه راواخلم فار ایگزامپل مونږ به بس دا به راواخلو صحیح ده ما دا راواخلو دا ما ډاونلوډ کو دا ایمیج دا ما ډاونلوډ کو صحیح ده مونږ به اوس بیک راشو زه به خپل دغه ته اوس راشم صحیح ده زه اوس بیک به شم زه به اوس دا واپس واخلم صحیح ده دا اوس ما واستو او په سکندونو کې په 5 سکند کې د 5 سکند نه کم ټایم کې ما راکړو اوس کلیک چې اسکرپټ جیډ بانسری یلو کرین ټاور دا اوس پنین رننګ او دا دای خپل بس دغه دی نو مې بیر کې پول ګر رہے ہیں دا اوس لکه سبق کوي کنه دوستانو ډیر اهم اپلیکیشن دی او دا ډاونلوډ کړئ او مزید کو تاسو په سرچ کې نشئ ورکولی د دې لینک هم ما سره په ډسکرپشن کې موجود دی اویلیبل دی تاسو هغې باندې کلیک واخلئ نو په اسانه به یې ډاونلوډ کړئ دا اوس دې ته ما دا نه دی ویلی چې دا چینیز لینګویج دی خو بس ما تصویر کلیک کو او ډایرکټ مې دا وکړو صحیح ده بټ ډایرکټ اردو ته واړو نو دوستانو ډېر زیات ډېر یوزفول اپلیکیشن دی او دا ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ او ستاسو د استعمال لپاره 1 بلین چې دی 1 بلین په ټاپ باندې په ټول ګوګل پلی کې چې په ټاپ باندې زیات دغه وي نو په بلینز کې وي صحیح ده په بلینو کې که موږ وګورو فری فایر دی نو 5 بلین کې روان دی یا داسې پبجي دی نو 1 بلین کې روان دی نو لکه دا چې دی دا نه پبجي گیم دی او نه فری فایر دی نه نور څه پروګرام دی خو بس دا زموږ د پیدې لپاره چې انپړه سړی وي او دې ویډیو باندې ځان پوه کو نو هغه به د دې نه ډېره زیاته پیدا اخیستلی شي نو زما دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زه تاسو ته په پښتو کې داسې نوې امیزنګ داسې حیران کون ویډیوګانې راوړم چې تاسو ته به ترې 98% پیدا میلاویږي نو دوستانو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیو د ټولو نه تاسو ته در رسیږي